یوه واقعي او پیښه شوې قصه. یو ډاکټر وایي 2007 کال و، د لندن په ښار کې د ماښام وخت و چې زه او زما څو نفره ملګري د خوړلو دپاره یوه هوټل ته ورننوتلو او کښېنستلو. د هوټل کارکوونکی زموږ د غوښتنې د معلومولو دپاره راغلی. په دغه وخت کې ما د خپلو ملګرو څخه د څو دقیقو دپاره اجازه وغوښته او بیا بیرته راغلم. یو ملګري راته وویل ډېر وځنډېدې، چیرې ولاړې؟ ما ویل معافي غواړم، ما لمونځ ادا کاوه. ملګري په خندا راته وویل ته اوس هم لمونځ کوې؟ آیا ستا سره اوس هم هغه پخواني فکرونه در سره دي؟ ما هم په خندا ورته وویل پخواني فکرونه یعنی څه؟ آیا الله جل جلاله یوازې په اسلامي ملکونو کې موجود دی او په لندن کې نسته؟ سړي راته وویل ډاکټره، زه غواړم چې ستا څخه څو پوښتنې وکړم، خو غوښتنه مې دا ده چې دغه زما پوښتنې په پراخه سینه قبولې کړې او ناراضه نه سې. ما ویل ستا پوښتنې په ډېره خوشحالي سره اورم، خو یو شرط لرم. سړي ویل وایه شرط دې څه دی؟ ما ویل کله چې د خپلو پوښتنو څخه فارغه سوې او جوابونه دې واورېدل، بیا به دا اقرار کوې چې په دغه بحث کې کامیابه سوې که ناکامه. سړي وویل صحیح ده او دا مې در سره وعده ده. ما ویل بس مناظره مو شروع ده، پوښتنې کوه. سړي وویل د کومه وخته ته لمونځونه کوې؟ ما ویل کله چې زه 7 کلن وم لمونځ مې زده کړی او انشاء الله تعالی د 9 کلنۍ مې بیا هیڅکله نه دی پرې ایښی. سړي وویل ښه، که چیرې ستا تر مرګ وروسته تا ته دا در معلومه سوه چې هلته نه جنت سته او نه اور، نه ثواب سته او نه عذاب، بیا به نو څه کوې؟ ما ویل ستا خبرې اورم او مناظره در سره پوره کوم. نو دغه ستا د فکر او خبرې سره برابر یو ځل به یې موږ داسې فرض کړو چې که چیرې تر مرګ وروسته نه جنت و او نه اور و، نه ثواب و نه عذاب و، هغه وخت زه هیڅ نه کوم او هیڅ پروا مې نسته، ځکه زه هم هغه څه وایم کوم چې حضرت علي رضی الله تعالی عنه به ویل. حضرت علي ابن ابي طالب رضی الله تعالی عنه وایي الهي ما ستا عبادت د دې دپاره نه دی کړی چې ستا له اوره بیریدم، او نه مې د دې دپاره کړی دی چې زه ستا د جنت په امید وم، بلکې ما ستا عبادت د دې دپاره کړی دی چې یوازې ته عز وجل د عبادت وړ او لایق وې. سړي وویل ښه، دغه وخت نو ستا هغه لمنځونو څه ګټه در ورسول چې تا په 10,000 کلونه د هغه پر ادا کولو همیشه توب کړی دی، او په آخر کې داسې پیښه سوه چې هغه کسان چې لمنځونه یې کړي دي او هغه کسان چې لمنځونه یې نه دي کړي سره یو شی سوه، او هلته هغه شی هم نه و چې تاسې یې جهنم بولئ، بیا نو څنګه کیږي؟ ما وویل زه د دغه لمنځونو پر ادا کولو نه پښیمانه کیږم، ځکه دغه د لمنځونو ادا کولو زما څخه هیڅ نه دي اخیستې، بې له دې چې په ورځ کې مې 2 دقیقې وخت ور ایستلی دی، او دغه کار به زه د ځان او د خپل بدن دپاره ورځنی ورزش یا سپورټ وبولم. سړي وویل دغه ستا روژه چې ته یې نیسې څنګه کیږي؟ خاصتا چې دلته په لندن کې ورځې تر 18 ساعتونو او تر هغه هم زیات وخته پورې رسیږي. ما ویل دغه زما روژه به بیا د ځان دپاره یو روحي ورزش وبولم،
ځکه دغه روژه نیول د دې دپاره د نفس تربیه کول او د نفس پاکوالی دی چې زما نفس پر صحیح او سالمه لار ولاړ سي او په عین حال کې په روژه نیولو کې ډېرې داسې روغتیایي ګټې هم شته چې زما په ژوندانه کې ما ته را رسوي. تا ته هغه بین المللي تقریرونه نه دي در معلوم چې د هغه چا له طرفه نشریږي چې نه مسلمانان دي او نه په اسلام خبر دي او هغوی پر دې ټینګار کوي چې د یوې معلومې مودې دپاره د خوړو څخه پرهیز کول یا د خوړو پرېښودل د بدن دپاره ډېرې زیاتې ګټې لري. سړي وویل آیا شراب دې هم یو وخت استعمال کړي دي؟ ما ویل هیڅکله مې یې خوند هم نه دی کتلی. سړي په تعجب سره راته وویل هیڅکله؟ ما ویل هو، هیڅکله مې د شرابو خوند نه دی کتلی. سړي وویل که هغه زما خبره پیښه او رښتیا سي چې تر مرګ وروسته نه سزا وي او نه جزا وي، نه جنت وي او نه دوژخ وي، نو په دغه اړه څه وایه چې خپل ځان دې په خپل ژوندانه کې د شرابو د څښلو له مزې او د یارانو د هغه خواږه مجلسه محرومه کړی دی چې د شرابو د څښلو دپاره سره راټولیږي. ما ویل معلومه خبره ده چې ځان مې د شرابو له هغه ضرره ساتلی دی چې تر ګټې یې تاوان ډېر دی. څونه ډېر خلق د شرابو د څښلو په سبب ناروغه دي او څومره ډېرو خلقو خپلې کورنۍ او خپل اولادونه دغه د شرابو د څښلو په سبب د لاسه ورکړي او برباد کړي دي. پر دغه سربیره هغه بین المللي تقریرونو ته هم وګوره چې د غیر اسلامي دولتونو له طرفه نشریږي او خلق د شرابو د څښلو او د شرابو د عملي کېدلو څخه منع کوي. سړي وویل ښه، دغه د حج او عمرې په سفرونو کې څه وایه؟ که چیرې پس له مرګه دا در معلومه سي چې هلته نه جنت سته او نه دوژخ، نه جنت سته او نه دوژخ سته، نه ثواب سته او نه عقاب سته او اصلا الله جل جلاله نسته، بیا نو دغه مصرفونه چې ته یې کوې او دغه تکلیفونه چې ته یې ګالې د څه دپاره دي؟ ما ویل هو، دا ستا د فرضیې سره موافق او ما هم وعده در سره کړې وه چې زه به ستا پوښتنې په سړه سینه سره اورم او جوابوم به یې. نو زه به بیا دغه د حج او عمرې سفرونه داسې ښایسته سیاحت بولم چې په هغه کښې مې روح له خیرو پاکیږي او منزل کیږي. لکه څرنګه چې ته هم ځینې سفرونه د ښه وخت تېرولو دپاره کوې او له ځانه د کارونو ستړیاوې لرې کوې او روح دې تازه کوې. سړي د څو ثانیو دپاره زما مخ ته په چوپتیا سره کتل او بیا یې راته وویل مننه چې زما پوښتنې دې په سړه سینه سره واورېدې او زما پوښتنې پای ته ورسېدې او اوس د ځان په ماتېدلو اقرار او اعتراف کوم. ما ورته وویل اوس نو چې تا په خپله ماته په خپل ماتېدلو سره اقرار او اعتراف وکړي، زما د شعور او احساس په اړه څه فکر کوې؟ سړي وویل بې له شکه ته ډېر خوشحاله یې. ما ویل نه، هېڅکله خوشحاله نه یم، بلکې بالعکس ډېر خفه او خواشینی یم. سړي په اریانتیا سره وویل خواشینی یې؟ ولې؟ ما ویل اوس نو زما د پوښتنو وار او نوبت دی چې زه پوښتنې وکړم. سړي ویل مهرباني وکړه، پوښتنې کوه. ما ویل زما سره ستا په شان ډېرې پوښتنې نشته، زه فقط یوه او ډېره ساده پوښتنه در څخه کوم. سړي ویل ستا پوښتنه څه شي ده؟ ما ویل ما درته وویل که چیرې دغه ستا خبرې صحیح او پر ځای سي چې تر مرګ وروسته نه ثواب سته او نه عقاب سته، نه جنت سته او نه دوژخ سته، زما هیڅ تاوان نه دی. خو زما یوازنۍ او ساده پوښتنه دا ده که چیرې ستا د فرضیې او خبرې پر عکس
ستا تر مرګ وروسته تا ته معلومه سوه چې الله جل جلاله موجود دی او ټول هغه شیان چې الله جل جلاله په قرآن مجید کې فرمایلی دي په حق سره موجود دي، نو هلته به ستا څه حال وي او څه به کوې؟ سړي د دغې خبرې په اورېدلو سره په پټه خوله او بې له دې چې شونډان دې وښوروي زما سترګو ته کتل او دغه په پټه خوله سره کتل یې ډېر اوږده سوه تر څو چې زموږ دغه چپه خوله او سکوت د هوټل کارکوونکي د خوړو په راوړلو سره مات کړی. او ما سړي ته وویل زه اوس ستا څخه جواب نه غواړم، څرنګه چې اوس خواړه راوړل سوه نو موږ او تاسې به خواړه وخورو او کله چې د جواب حاضر او جوړ کړي بیا مې هغه وخت ستا په جواب خبر کړه. موږ د خوړو د خوړلو څخه فارغه سوو او د سړي څخه مې هیڅ جواب وانه اورېدی او ما هم د جواب په غوښتلو سره سړي ته تکلیف ورنه کړی. موږ ټولو په خپل طبیعي حالت او بې له خواشینیه هوټل پرېښاوه او خپلو ځایونو ته ولاړو. یوه میاشت وروسته سړي د ټلیفون زنګ راته وواهه او زما څخه یې په هغه هوټل کې د ملاقات غوښتنه وکړه. پر ټاکل سوي وخت په هوټل کې سره یو ځای سوو. ستړیمسې مو سره وکړه خو ناڅاپه سړي پر ما غېږ راوګرځول، سر یې زما پر اوږه کښېښاوه او په ژړا یې شروع وکړه. ما هم خپل لاس د ده پر ملا یا شا راوګرځاوه او ورته ومې ویل څه درته پیښه ده؟ سړي وویل دلته راغلی یم چې ستا شکریه ادا کړم او ته مې د دې دپاره دلته راوغوښتلې چې هغه ستا د خبرې جواب درته ووایم. نو یې وویل پس له هغه چې ما د 20 کلونو راهیسې لمونځ پرې ایښی و اوس مې بیرته د لمانځه پر ادا کولو شروع وکړه. ستا د هغې ورځې خبرو زما په غوږونو او دماغ کې پرله پسې او بې له ناغه کېدلو زنګونه راته وهل او د هغې ورځې راهیسې مې له خوبه خوند نه دی اخیستی. تا زما په نفس، زما په روح او زما په بدن کې یو برکان را وپاڅاوه. ته باور وکړه چې زه اوس دا احساسوم چې زه بل انسان یم او یو بل نوی روح زما په بدن کې ګرځي. زړه او وجدان مې داسې آرام دي چې په تیر ژوندانه کې مې هیڅ داسې آرامي نه و لیدلې. ما ورته وویل ښایي دغه زنګونو ستا هغه بیده ضمیر او بیده وجدان راویښ کړي وي چې ستا شهواني خواهشاتو د غفلت په خوب در بیده کړي وه. سړي وویل هو واقعا هم داسې وه. د رښتیا هم زما ضمیر او وجدان پس له هغه چې زما خواهشاتو بیده کړي وه راویښ سوه او ستا څخه ډېره مننه کوم.